بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست. یو سوال چې همیشه د بعضو ملګرو په ذهن کې راګرځي هغه دا دی چې پروټکشن مینسټریمینګ د چا مسؤلیت دی او څوک باید دا پلی کړي، څوک یې باید تطبیق کړي. د دې لپاره اسانه جواب دا دی چې دا د ټولو مرستندویه او بشري بنسټونو یعنې مؤسساتو، کوم بنسټونه، نهادونه چې بشري پروګرامونه مخته وړي، بشري خدمات وړاندې کوي، د متاثرو او متضررو ټولنو سره کومک کوي، دا د دوی مسؤلیت دی. ډېر مهم مسؤلیتونو برخه ګرځي. که چیرې کارمندانو ته په دې اړه باندې پوهاوی ورکول سي، د بشري اصولو ترڅنګ د پروټکشن اصول او د پروټکشن مینسټریمینګ ایلیمنټس دوی ته تشریح سي، دوی ته په دې اړه باندې ټریننګ ورکول سي او د پروګرامونو په جریان کې د هر ډول انټرونشن یا مداخلات لپاره مشخص چیک لیستونه چې د پروټکشن د اصولو سره سر وخوري ترتیب او تنظیم سي او د پروژې د تطبیق په جریان کې هغه په نظر کې ونیول سي. دا هغه ډاډ ترلاسه کوي چې هر څه په منظم ډول باندې مخته روان دي، د خلکو خوندیتوب ته حق اولت ورکول سوی دی، مؤثره ګډون، مؤثره لاسرسی، خدمات څخه ګټه پورته کول، د هر ډول ناوړه سوء استفادې، تبعیض، فزیکي ځورونه، رواني ځورونه، د هر ډول ځورونې او تاوتریخوالي مخنیوی به سوی وي او د پروګرام اغیزې به ډېرې زیاتې وي. ډېره زیاته مننه. ښه چا